سلام و احترام. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په انویسټمنټ پورټفولیو مینجمنټ یو بل لیکچر کې ښه راغلاست کوم. خو د دې نه مخکې یوه یادونه هغه ضرور دی، هغه دا چې که تاسو مخکې زمونږ کوم پریویس هغه لیکچر نه یې کتلی نو تاسو بیا په دې نه پوهېږئ، تاسو کاینلی هغه وګورئ ځکه دا یو بل سره تړلي دي، زنځیري شکل لري. انویسټمنټ انوایرمنټ کې یا د سرمایه ګذارۍ چې کوم چاپیریال دی یا ماحول دی دا موږ سره عموما په دوو برخو ویشل شوی ده چې یو انویسټمنټ ټولز دي. دا انویسټمنټ ټولز ته انسټورمنټ هم ورته وایي او اکثره ورته انویسټمنټ ویکل هم وایي او بل موږ سره انویسټمنټ مارکیټ دی. نو په دې دا انویسټمنټ مارکیټ باندې به انشاءالله نیکسټ کې بیا موږ تفصیلي خبرې کوو. اوس موږ انویسټمنټ ټول باره کې لږې خبرې کوو. انویسټمنټ ټولز هم موږ سره بیا په دوو برخو ویشل شوی دی. انویسټمنټ ټولونه مطلب دا دی چې هغه وسایل چې په دې کې موږ سره ټولز مثلا دې کې موږ سره ریل ایسټ هم راځي او فاینانشل ایسټ هم راځي. دلته ګوره د انویسټمنټ ټول انوالو all investment object available for investment in the market. نو دې کې موږ سره ریل ایسټ هم شامل دی او فاینانشل ایسټ موږ سره هم دې کې شامل دی. ریل ایسټ که تاسو یاد ما پریویس لیسن کې تاسو ته دا خبره کړې وه چې ریل ایسټ کې موږ سره هغه ایسټ کوم چې هغې مجسم شکل ولري یا ټنجیبل ایسټ لکه لینډ شو، مشین شو، اکوپمنټ شو. او دا ریل ایسټ کوم چې حقیقي شتمني ده دا د ملي اقتصاد له نظره څومره چې ریل ایسټ یو هیواد کې زیات وي نو په هماغه اندازه د دې مملکت اقتصاد ورسره ښه وي. فاینانشل ایسټ هم ښه وي خو هغه مستقیما بیا دومره تاثیر نه لري نسبت ریل ایسټ ته. نو ریل ایسټ خو ما تاسو ته وویل چې هغه کې ښه وبخښئ ریل ایسټ فزیکي یا ټنجیبل مطلب هغه شیونه چې کوم مجسمي او اگزامپل مې تاسو سره شریک. او فاینانشل ایسټ دا موږ سره فاینانشل سیکیورټي دي کوم چې په مارکیټ کې اغستل کیږي او خرڅول کیږي لکه سټاک شو، لکه باند شو. دلته ګوره د سیکیورټي آر اونلی ا شیټ آف پیپر آر کمپیوټر انټري. نو دا یوه اوس وخت کې خو ټکنالوژي ډېر پرمختللی شکل لري، ټکنالوژي ډېر اډوانس تللی دی. نو دا اکثره کمپیوټر انټري نه مطلب دا دی چې آنلاین شکل سره موږ دغه سیکیورټي چې کوم سټاک دی یا بانډز دی دا موږ اخیستلی او خرڅولی شو. د دې فاینانشل ایسټ چې کوم د خصوصیات نو اول خو دا دی چې دا مارکیټیبلیټي ده او بل های لیول آف لیکویډیټي ده. مارکیټیبلیټي نه مطلب دا دی چې دا په مارکیټ کې ډیر زیات خرڅېدی شي او های لیول آف لیکویډیټي نه مطلب دا دی چې اصل کې د لیکویډیټي کله موږ ډیفینیشن کوو نو مطلب دا دی چې ایزلی کنورټیبل ټو کیش. نو دا لیکویډ های لیول لیکویډیټي نه مطلب دا دی چې ایزلی کیش ته کنورټ کېدی شي. او مارکیټیبلیټي کې بیا موږ دا خبره وکړه چې دا زر خرڅېږي نسبت حقیقي شتمنۍ ده. کله چې موږ یو حقیقي شتمني ولرو نو هغه دومره په اسانه نه خرڅېږي. مثلا یو چا سره غوايي او هغه ښار کې خرڅوي نو دا څه وخت نیسي نسبت دې ته چې چا سره هغه فاینانشل سیکیورټي وي. بل دلته د فاینانشل ایسټ او ریل ایسټ ترمنځ توپیرونه لا نور هم واضح شوي دي. فاینانشل ایسټ دا ډیویزیبل دي مطلب دا دی چې د تقسیم وړ دي. اوس یو څوک کولی شي چې د $1000 شیر یا باند یا سټاک واخلي، بل څوک کولی شي مطلب د $100 واخلي. خو که یو چا سره داسې ریل ایسټ دي فرض کړه یو غوایي ورسره خو هغه دې نشي کولی چې ټوټې ټوټې کړي. نو فاینانشل ایسټ کې دا کمال دی چې ډیویزیبل دی، د تقسیم وړ دی مطلب ټوټې ټوټې کېدلی شي په ساده اصطلاح که موږ داسې وایو. او بل مخکې موږ دا خبره وکړه چې فاینانشل ایسټ های لیول آف لیکویډ دا لومړی درجه سیال دی نسبت
حقیقي شتمنیو ته. حقیقي شتمنیو کې شتمنۍ چې هغه سیال وي خو نسبت هغې ته دا لومړۍ درجه سیالت لري. بل the holding period of financial asset can be shorter than the holding period of most real asset. مطلب اوس که موږ ځان سره بانډس اخیستي یا any kind of stock موږ ځان سره شیر هم اخیستي، نو دا چې کله موږ نن یې فرض کړه زه واخلم سبا ته یې بیرته خرڅوی شم، اوس یې واخلم ګینټه وروسته یې خرڅوی شم. خو چې کوم موږ سره دا ریل ایسټ دی نو د دې هولډینګ پیریډ بیا دا به ته ساتې دومره زر نه خرڅېږي، دا وخت نیسي نسبت چاته نسبت فاینانشل ایسټ